بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه د عبد الله بن عمر نے روایت ته فی صفت الوضوء په طریقه دا د اسد نبی صلی الله علیه وسلم کې دا بل روایت دی په باب دا د سکینو هغه ټوکړي راړي چې کوم په نور حدیثو کې نشته لري. نو قال دی عبد الله بن عمر ویلی ثم مسح براسه بمسح النبي صلی الله علیه وسلم په خپل سر باندې وادخل اصبعيه السباحتين او داخلي کې خپل ګوتې السباحتين چې هغه مسواکی ګوتې او سباحه ګوتره دا کوم ګوته چې ته مونږ کرم ګوته یو کنه په تشهود کې چې مونږ چوتو کنه نو دې ته په عربو کې مخکې اصطلاح کې وتا سبابه ویلا د سبابه ته ځکه ویل چې سب کنزل ته ویل شي د خلکو عادت دار چې کله چاته کنزل کوي کنه نو په مخرج لاس راکږي وو ته ګوتې څه خوځي د ګوتو څه خوځي دي کنه او کنزل ته کوي دې سبابه ګوته به ځکه ویلا چونکه زموږ په اسلام کې زموږ په دین کې هو کنزلي منځري نشته کنه کنزلي کول دا خو نه فسق دی کنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مسلمان ته کنزلي کول دا فسق دی دا څه جګړې کول دا کفر کار دی. نو په اسلام کې کنزلي نشته لہذا شریعت د دې د نوم بدل کو چې دی به دا سبابانی دا به سباحي سباحه ما تسبیحات په دې باندې ویل کېدلی شي او زموږ عام خلک وته مسواکي غوته وي دا مسواکي وته ځکه ویل کی چې کله او د سکینو مسواک نه نظر دا په د خلک یو هی د مسواک په ځبانه نو داخلي کې خپل هغه دواړه غوته چې پاغي تسبیح ویل کېدلی شي معنی مسواکي غوته فی اذنیه په خپل غوګونو کې ومسح بابهامه او مسک لپاره خپل غټو غوتو سره ظاهر اذنیه ظاهر غوګونه خپل اخرجو ابو داود د حدیث ابو داود نقل کړی دی والنسائی او نسائی نقل کړی دی وصححه ابن خزیمه او دا حدیث امام ابن خزیمه اسی کړي بنا بر قول راجی دا حدیث صحیح حدیث یا حسن حدیث ہے. دی حدیث تا فائدہ اغلا معلومی مسا د غوګونو دا سنت طریقه ده او د مسجد غوګونو بارکه دا مصلیات لري چې د لپاره نیو برا غسل پکار دي او کدی د لپاره نیو برا غسل دا پکار نه دي د سر په وبو باندې مس کولې شي دوه راي پکې د اهل علم راي بدی کې د جمهور اهل المدارج دابا دا سر په وبو باندې مس کولې شي او داغي دلیل یو دا حدیث دی چې ثم مسح براسه وادخل د ګور نیو ویند راځي کنه سر مسک او به داخل خپل ګوتی چې هغه مسواکی ګوتری په خپل غوګونو کې داخل کړي او د تر څو بل روایت روان دي چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه مسکړه دا په سر خپل باندې بما ان غیر فضل یری په هغه وبو باندې چې زیتی نوې د لاسونو داغنه یعنی د سر مسله نیو براغستې وي او د غوګونو مسله نیو به نه راغستې. بل دلیل هغه په کې دار مشهور حدیث را به ان شاء الله سنن کې نقل لري نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الاذنان من الراس وغونه در سر نه حساب دي. نو وګوره دا خور چاته پتر چې وغونه په سر کې دي نو بیان د خلقت خو نبی رسول الله نه کې دا خور چاته پتر بلکې دلته مقصود بیان د حکم دی. حکم هغه دار زورای په کې اهل علم ذکر کړی چې الاذنان من الراس ته دوه مطلب دي. یو مطلب هغه چا دا ذکر کړی دی چې د وغونو مسدا فرض ده دا سر نه حساب دي. الاذنان من الراس وغونه د سر نه حساب دي نو د سر مسخه فرض ده کنه د وغونو مسم فرض شو دا یو مطلب چې هغه ستل دي. دوی مطلب دی کې جمهور علما ذکر کړی چې الاذنان من الراس دی مطلب دار چې وغونه د سر نه حساب دي یعنی دا به مسکولې شي په وبود سر باندې نوی وبر غسل ضروري ندی. امدا قول موږ ته غوړه معلومیږي په دې کې دوی مرای د امام شافعي رحمه الله نه هغه چې د وغونه د پاره نوی وبر غسل دا سنت طریقه ده. په دې باب کې مرفوع روایت هغه ضعیف ته لکه رس براشي چې ابن حجر په خپل بای باندې کلام کړی چې د پیغمبر نه پدې کې ثبوت نشته دی او البته د صحابي عمل له موقوف روایت دی صحابي عمل له د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نقل لی په الموطا د امام مالک کې به اسناد صحیح چې عبد الله ابن عمر به کله مسک ولا د غوګونو دغه لپاره به نوې براغستلې. نو موږ یو چې سنت ندي خو کسو کې راوالي نو د چون کې د صحابي عمل دی نو بالکل وتا بدعت نشوي ناروا وته نشوي د جواز په درجه کې وي ان شاء الله. نور سنت طریقه دار چې نبی وو روانه غستل شي بلکې په زړو بو د سر باندې با غوګونه مسکولې شي. بل مسله هغه دار چې غوګونه مسکې نو په دې سباحه غوته چې کم دا مسواکې غوته په دې باندې به داخل د غوګونو چې کوي دا مسکی تاسو په غون په کې بری غون کې دا غوته وਹੀ او دا ظاهر طرف نه دا په دې غټه غوته باندې دې غټه غوته باندې ورسي دا مسکی لکه دې حدیث معلومه شو کنه او ما صحابه ابهامه
ظاهر اذنه مسک لپاره غټو ګوتو سره ظاهر د وګونو خپل